بل د مهمو مسایلو د رمضان المبارک نه هغه ده چې ورور مسلمان او یا خور مسلمانه عاجز وي د روژې نه روژه نشي نیولی، نو دا به څه کوي؟ نو جواب دا دی چې دغه مسلمان ورور او خور چې روژه نشي نیولی دو حالات دي. دا بیماری یا به داسې بیماری چې نښه کېدونکې به وي، یعنی بالفرض یا سرطان د الله دې نه کوي، یا د ګردو داسې تکلیف لري چې هغه وخت باندې اوبه ونه څښي، ګنټه بعد 2 ګنټې 3 اوبه ونه څښي، مشکل ورته اوړي لوی. همدغه رنګې بله بیماري ده، ولو که دا سړی ځوان دی پان دی، لیکن داسې تکلیف لري چې هغه نښه کېدونکی، ډاکټر ورته ویلي دي چې دا نښه کېږي. همدغه رنګې یا ډېر زیات بوډا دی او یا ډېره زیاته بوډۍ ده، او همدغه رنګې د هغې نه امید نشته چې دې صحت ښه شي. که دا چېرته روژه نیسي په صحت نور هم اثر کوي، نو په دې وخت کې به دا څه کوي؟ په دې وخت کې به دا فدیه ورکوي. الله جل جلاله ډېر رحیم ذات دی، دغه مهرباني په موږ او تاسو باندې کړې ده. په دغه وخت کې دغه حکم د دې نه جګېږي او دې په ځای یوه معمولي فدیه ورکوي. وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، مسکین ته به فدیه ورکوي. نو دې فدیه اوس مقدار څومره دی؟ د دې فدیه مقدار نو هغه دا دی چې د هرې روژې په سر باندې یو مسکین ته خوراک ورکولی شي. ماښامي اوله څه ورکه، روژه ماتي ته راوغواړه. انس رضی الله عنه چې بخاري کې صحیح حدیث دی، روایت دی، هغه به وایي اخر یو کال که 2 کال هغه روژې نشو نیولی انس رضی الله عنه، نو بیا به 13 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه. 13 مسکینان به راجمع کړل او خبز او غوښه، ډوډۍ او غوښه به ورته ورکړه. همدغه رنګې که ته روژه ماتې چاته تیارې، 13 مسکینان دي او چېر څو دي، هر څو په مقدار روژې وي، دغسې هم کولی شي. او داسې هم کولی شي، اهل علم ذکر کوي چې د دې په مقدار کې نیم صاع وباسي. اهل علم ذکر کوي نیم صاع، یو صاع مقدار تقریبا 2 کیلو سپاو باندې، یا 2 کیلو او 50 ګرامه داسې جوړیږي. دا په من نیم کا، یعنی 1 کیلو څه د پاسه 1 کیلو غنم یا وریجې یا قجوري، دا د هرې روژې په مقدار باندې ایستلی شي، دا به وباسي. هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم. لیکن دا د چې د قیامت نه ځان وباسي، بعضې اهل علم وایي چې قیامت ایستلی شي، لیکن دا د چې ای مسلمان وروره ته خپل خیر ته وګوره، ته خپل خیر، دا د یو جواز مسله ده، ایستلی شي نه شي، اختلاف دی. نه ته څه کوې د اختلافي مسله پسې ورمنډې وې، زه قیامت وباسم او پیسې ورکوم. ته دغه جنس وباسه، ستا دپاره فایده ده، د بل چا غم د سره دی، خپل غم د سره نه دی. همدغه رنګې دغه پیسې به چاله ورکړي، کېدای شي هغه به نسوار به پې والي، بیا به صحیح د خولې خوند به درله جوړ کړي، یو پې سګرټ وکړي، یو پې بله نشه وکړي، یو پې بل څه کې واچي. لیکن که تا وله قجوري ورکړي، تا وله غنم ورکړل، نو دا چېرته ځي؟ دا به خامخا یې خپله خوري، یو په خپل اهل باندې خوري، یا دې ډوډۍ وله ورکړله. نو په دې وجه باندې شرع چې کوم کار ښیي هغه د حکمت نه خالي نه وي. نو کوشش وکړئ چې قیامت ونه باسئ او جنس وباسئ.